شانه من او تاسو ته د دې جبه د صحیح استعمالولو حکم کړی دی چې دا جبه به صحیح استعماله او دا په جایز ځایونو کې استعماله په ناجایز ځایونو کې به دا جبه نه استعماله غلط خبرې به په دې باندې نه کې ځکه عزتمن درونو کمن او تاسو په دې جبه باندې داسې خبرې راوړو چې هغه د شریعت برابر وي نو دا بیا د الله جل شانه د رضا سبب ګرځي او که چېرته من او تاسو په دې ژبه باندې داسې خبرې راولو چې هغه د شریعت برابر نه وي د شریعت خلاف وي نو دا بیا د الله جل شانه د ناراضتیا سبب ګرځي عزتمن درونو که چېرته په دې ژبه باندې یو داسې کافر وي چې هغه ټول عمر په کفر شرک کې تېر کړی وي لیکن هغه په دې ژبه باندې یو ځل کلمه د شهادت ووایي نو الله جل شانه دا هغه د ټول عمر کفر شرک هغه ورته معاف کوي لیکن بل طرف ته یو انسان ټول عمر عبادت کړی وي ټول عمر د الله جل شانه په اطاعت کې تیر کړی وي او په آخري وخت کې هغه په ژبه باندې داسې الفاظ راولي چې هغه د الله جل شانه د ناراضتیا سبب ګرځي یعنی په دې باندې کفر الفاظ راولي ګستاخانه الفاظ پر راولي په دې سره د انسان آخرت برباد شو نو دی وجنه محترمو کمن او تاسو دا جبه صحیح استعمالو نو هم دا صحیح استعماليږي که غلطه استعمالو نو غلطه هم استعماليږي لیکن کچته من او تاسو دا جبه صحیح استعمال کو دا به د الله جل شانه د رضا سبب وګرځي او دا به زمون او تاسو د فار د جنت د ذریعہ وګرځي